د مرکز اسداباد اړوند د نواباد سیمې ولسي خلکو خپله 28 ځمکه د دیني مدرسې جوړولو ته وقف او پر ولسي لګښت د مدرسې جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. د سیمې خلکو پر ولایتي مسؤلینو هم غږ وکړ چې د ولسي خلکو سره د مدرسې ودانۍ جوړولو په برخه کې د ولس لاسنیوی وکړي. موږ د کلي د خلکو نه دا ډیره مننه کوو چې دا ځای وقف کوو. انشاءالله موږ وسه کوو چې دلته آبادي وکړو او په دې آبادۍ کې چې دی موږ د عامو خلکو نه او د دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي او د موږ سره په دې کې لاس واړوي، ځکه دا شریک کار دی او دا به انشاءالله په شریکه باندې مخې ته وړو. غوښتنه هم د دولت نه او د عام ولس ټولو نه دا ده چې لکه څنګه چې زموږ د مشرانو او د دې کلي خلکو د دې مدرسې دپاره دا قرباني ورکړه او دغه ځمکه یې وقف کړه، د ټولو خلکو نه مالی برخه کې مرسته غواړو تر څو دغه مدرسه لا پرمختللې شي او آینده دپاره د دې منطقې دپاره یو ښه مصدر وګرځي. د دغه دیني مدرسې د چارو د پیل په مراسمو کې ولایتي چارواکو د نواباد ولسي خلکو مننې ترڅنګ هغوی ته د مدرسې ودانۍ رغولو په برخه کې د مالی همکارۍ ډاډ ورکړ. نو دغه د یو اسلامي دیني زده کړو دپاره یو بنیاد کېښودی شو. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، د دغه ولس نه مننه کوو. هر چا چې په دې کې هر څومره مرسته کړي په دې ځمکې ورکولو کې، په آبادولو کې کوشش کوي، الله تعالی دې ته جزای خیر ورکړي او موږ انشاءالله 100% کې د مدارسو او د مساجدو سره په تعاون کې دوی ته ډاډ ورکوو چې موږ به تاسو سره همکاري کوو. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې هم د خاص کونړ ولسوالۍ ولسي خلکو په خپل لګښت د مدرسې ودانۍ جوړولو په کار پیل کړی و.